له ځوابه پاتې شوی لیک. زما له مینې نه منکرې د رخو پوهېږم چې تر وروستۍ مخې وروسته دې زهر کړی یم، هېڅ ضرورت راته نه لرې. پوهېږم زما هغه ټولې نښې دي د پناه قبر کې دفن کړي دي چې ما در یادوي. اوس د زړه زما لپاره نه درځېږي، سترګې د زما لار نه څاري، غوږونه د زما د غږ اورېدو تند په سر نه اخلي. پوهېږم اوس ما زمزمه کړي شعرونه د کار په وخت او تنهایي کې له ځان سره نه زمزمه کوي. پوهېږم اوس د بدرنګ جان ای قربان او نورې کلمې چې ستا لکه ګلاب منظمې خلګې راوتې او ما ته سکون راکوه په یاد نه دي درپاتې. پوهېږم زما نمبر د هم لکه زما او ستا اخیستی ګډ عکسونه ډیلیټ کړی، په خطایي دې هم فیسبوک کې نه یم څارلی او د وټساپ دنیا کې دې هم په مړو شمېرلی یم. پوهېږم اوس مې که څوک درته یادوي نو له کرکې به ډک نظر به ورګورې، وایي به چې د دې محفل د تقدس لپاره هغه بدنام د یادولو نه دی. زما له مینې نه منکرې درخو ته پوهېږي زه اوس هم تا یادوم. وخت ناوخت په هغه ځای ودرېږم چې ته پکې په لومړي ځل راغاړې وتې وي. زما په موټ ستا د لګولې غاښ تصویر ته هر وخت ګورم، خو رښتیا ستا په غاړه او سینه زما د غاښونو خاپونه اوس هم ښکاري که بیخي ښه شوي دي. پکنې کېږمه پوهېږم چې ښه شوي دي ځکه دا د ژبې زخم نه دی، خو دا ووایه چې اوس هم د چا غماس خبرو ته غوږ راته غوسئ، که غوسه هم یې باک نه لري ځکه معشوقي په ناز و عاشق یې وړلو بد نه ښکاري. باور یم ته هم له دې خبره یې چې له 3 ورځو ډېر خفګان ناجایز او د کامل مسلمان ځانګړه نه ده. زه په همدې وجه او تا سره د خپلې لیونۍ مینې له مجبوریته دا لیک لیکم. سلام درته کوم او په ډېره مینه درته وایم اختر دې مبارک. هیله ده د سلام له اخیستلو د اختر مبارکۍ له منلو وروسته دې په نازکو شونډو راته دا لنډۍ ووایي چې راځه چې خپلو کې پخلا شو، زما او ستا څوک دی چې په موږ پخلا کوي نه.